السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ. قدرمندو زما په دې طرف باندې چې کوم د تصویر تاسو وینئ نو دا کس به تاسو پیژنئ. د یو دوه درې ورځې مخکې یوه ویډیو چې کومه ده هغه وایرل شوې وه، چېرته د واده ماده پروګرام و، په هغه کې د ډانس کو. په هغه ډانس په دوران کې چې کومه دی د اسلام یو عظیم رکن د مانځه یعنې بې حرمتي کړې وه، او په مانځه کې چې دی کوم حرکات کړي وو هغه تاسو زه په خوله نشم ویلی، شاید چې هغه ویډیو تاسو کتې وي. دا کس چې کومه دی هغه ګرفتار شو، د ده د نامه چې کومه ده هغه آصف ده، او د ده تعلق د مظفر ګړ سره دی. یعنې تقریبا اوس وخت کې زما نه داسې یو 2 غنټې فاصله کې لرې دی. زه کوشش کوم انشاءالله چې د دغه ځي د خلکو سره هم خبرې اترې وکړم په دې حوالې سره. خو دا چې کله دغه ویډیو وایرل شوه په سوشل میډیا باندې، نو زمونږ چې کوم مسلمانان رونه دي، که هغه پنجابیان دي د هغې سره که هغه پښتانه دي، که هغه د هر زبان سره تعلق ساتي، د هر قوم سره تعلق ساتي، هغې په دې باندې آواز اوچت کو. دا کس چې کومه دی د چې کله د پته ولګېده چېرې ما اوس ګرفتاری او زما چې کومه دی هغه ویډیو وایرل شوې ده، نو دا پټ شوی و. یعنې 2 ورځې چې کومه دی دا پټ شوی و، تر اوسه پورې چې کومه دی دا د پولیس د کسټډي نه بهر و. خو اوس پولیس چې کومه دی هغه به داسې 1 غنټه 2 وشو چې ګرفتار یې کړه، په هغه به FIR چې کومه دی باقاعده درې شوې ده، زما خو تاسو ریپورټ وینئ، او دا ګرفتار شو. د پیشي په لحاظ سره دا ټیلر دی کې یو څو خبرې چې کوم دي قابل غور دي. قابل غور خبرې دا دي چې کله خو نن د دې 2مه ورځ ده چې دا تر اوسه پورې چې کومه دی دا دومره لیټ ګرفتار شو. خو دا زه سوشل میډیا چې کومه دی هغه سوشل ورکرز ته دا در کومه چې هغه په ده باندې پوسټ وکړو، ګنې میډیا باندې د خبرې چې کومه تر اوسه پورې څه خبره رانغله. خو زه د سوشل میډیا چې کوم ملګري دي د هغې ستاینه کوم چې دې خبرې باندې دومره هغه زور ورکړه ګورمنټ ته چې هغه چې کومه دی هغه کس هغه ګستاخ چې کومه دی هغه ګرفتار کړم. بله دویمه خبره دا ده چې همیشه دپاره که مونږ ګورو په داسې څه قسمه حرکات وشي، که هغه ګستاخي وشي، که د قرآن وي، که د نبي وي، که د صحابه وي، او که د هغې سره سره که چېرته ریپ کیسز راشي، یا مطلب داسې قتل غارت یا ظلم زیاتي کیس راشي، نو همیشه دپاره چې کومه دی د سوشل میډیا د وجې نه چې کومه دی هغه ګرفتارلی کېږي، او هغه ته یعنې مظلوم ته چې کومه دی انصاف د سوشل میډیا د لارې نه میلاویږي. کله چې مونږ په سوشل میډیا باندې دا خبره هایلایټ کړو نو حکومت ګرفتار کی، او داسې ورته ښه پته وي چې یاره داسې قسمه فعل شوی ده. خو چې کله سوشل میډیا باندې پوسټ وشي، سوشل میډیا باندې سوشل ورک چې کومه دی هغه زور ورکړي دې خبرې له، نو بیا چې کومه دی حکومت راشي او هغه کس چې کومه دی هغه ګرفتار کی. نو موږ همیشه لپاره په سوشل میډیا باندې خیرات هم غواړو، د هغې سره سره په سوشل میډیا باندې چې کومه دی مونږ انصاف هم غواړو. دا ډېره زیاته چې کومه په 100 ورځو نه بلکې تر څو نه د کوم وخت نه چې سوشل میډیا زموږ لاسو ته راغلی ده، نو مونږ د هغه وخت نه چې کومه په سوشل میډیا باندې انصاف غواړو او کامیابي شوي یو. تقریبا څه نه څه پکې کامیابیږو. او دا چې کوم هغه ګستاخ او د هغې سره سره کوم بې حرمتي کړې وه، نو هغه ګرفتار کړو. او دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبر ده چې یاره دغه کس چې کومه دی هغه ګرفتار کړی شو. نو اخرنۍ خبره مې دا ده چې چا ویډیو شیر کړي وي، نو لاول خو به یې زه ډیلیټ کړم، او د هغه نه بعد چې کومه تاسو خپلې ویډیو چې کومه دي هغه ډیلیټ کړئ باقاعده. اور د هغې سره سره یو بل خبره دا ده چې الله دې وکړي د ټیک ټاک چې کوم CEO دی د هغه سره زموږ د پاکستان چې سینیټرز دي هغه کې فیصل جاوید چې کومه دی هغې هم ناست وو، نن ورسره میټینګ و. نو الله دې وکړي چې کوم غیر اخلاقي مواد دي او هغه چې کومه دي د دغه پلیټفارم نه دغه ټیک ټاک نه چې کومه دی هغه ریموو کړي، او د هغې ستاینه هم کړې ده، او دا چې کومه دی داد هم ورکړی دی چې انشاءالله تعالی د پاکستان کې چې کوم ټیک ټاک استعمالیږي د هغې چې کوم غیر اخلاقي مواد دي هغه به انشاءالله ټیک ټاک نه چې کومه دی ریموو کېږي. نو دا دواړه خبرې چې کومه دي زموږ دپاره خوشحالۍ خبرې دي، ځکه په دې خبره باندې د مسلمانانو زړونو ته ډېر زیات تکلیف رسېدلی، او هغه تکلیف څه نه څه چې کومه دي لږ اوس چې کومه دي هغه به کم شي. خو یو بله خبر دا کوم چې دا داسې قسمه خلکو ته چې کومه دي سزا میلاو شي او ښه برپور طریقې سره دا سزا میلاو شي، نو بیا چې کومه آینده وخت کې به داسې خلک فعل نه کوي، داسې قسمه فعل به نه کوي، او چرې به هم داسې قسمه یعنې د منځ یا د هغې سره سره نور چې څومره احکامات دي، تعلیمات دي، یا د هغې سره سره عبادات دي یا ارکان دي، د هغې چې کومه دی بیا به چرې هم بې حرمتي سوچ هم نه کوي، او که دې ته چېرته کې برپور طریقې سره سزا میلاو شوه. نو ویډیو سره مخکې شیر کوئ. تھینک یو.